دا پاکستان صوابۍ ولاکې منې ودیم نزې ولاکه ومنم چې حلالوي ولاکې ومنم چې حلالوي خلکو ارادې چې پس دوستانو نن در سره د محمد خان عاشقزي صاحب د صوابۍ ولسي جرګې ته وینا کې یو څه مهمې خبرې کړې له تاسو سره هغه شریکه کوم چې د پښتون وطن په هکله او د افغان کډوالو په هکله باندې نو راځئ دوستانو تر هر څه له مخه د محمد خان عاشقزي صاحب دغه خبرې وګورو او ډېرې په زړه پورې او ډېر حقایق یې هم ویلي دي راځئ تر هر څه له مخه دا ویډیو راسره وګورئ دا پاکستان صوابۍ ولاکې منې ودیم نزې ولاکه ومنم چې حلالوي ولاکې ومنم چې حلالوي خلکو ارادې چې پسې وي دا ته دې ټینګ ټانګ مهرباني ده دغه ناستې د دوی ټینګ ټانګ کاغذ ما ووایه دا اوس خبره دا ده فیصله یې کړې ده وایي موږ د IMF قرضداره یو بیا به نو څه کوې بیا د پښتونخوا وطن د بلوڅو د سندیانو د مځکې د دنیا د نعمتونو ډکې دي دا به موږ قبضه کوو موږ به یې دغه کوو په دې به د IMF قرض ادا کوو او ته به په دغه نه کوې بنو جرګه موږ دغه دپاره راغوښتې وه موږ په کار دوه امریکن راغلي وو یو ورځ مخکې ما ورته سړی خدای ته وګورئ ته یې د پاکستان د ولس سردار جوړوئ که د پنځو نوم یې نسم اخیستلی بده خبره ده د حکومت څنګه راغلی دی څنګه دغه سوی دی راویې غوښتلاست په د اسلام آباد په حال کې درته وویله چې موږ دا شیان لرو نو ته یې څه کوئ ته په زور راځئ ته په زور راځې زما وطن به نسې زه به څه کوم خواست درته کوو امریکنو ما خواست درته کوم مهرباني وکړئ د موږ سره دا بدي مه کوئ ته امریکن یاست د IMF چې څونه قرض دی پاکستان ته ورکړی دی موږ ته یې دغه راکړئ چې په پښتونخوا وطن کې د هغې 100% خرڅوئ په بلوڅ کې د هغې 100% خرڅوئ په سندي کې د هغې 100% خرڅوئ دي موږ به یو په لسه درکړو په دوې چړۍ مې ما حلالوئ چې یو وار IMF قرضونه وسو په ارباو کرباو ډالر پاکستان وخوړل اوس یې امریکا و خلک یې نه غواړي چې زما د خټک د بنوسي د پلاني په پټرولو په غرو په زور پوره کوې د دغې دپاره عزیزانو موږ مخه را کړې ده خواست کوو کام ته چې وکامه راسې عقل سره شریک و جګړې نه کوو جګړې نه کوو جګړه اخري خبره ده جګړې نه کوو دنیا ته به دا خبره کوو بلکل یې وکاږه راسه زما اوبه استعمالوې نو د اوبو خبره مې کوله د اوبو معاهده وسوله په 1990 کې د پاکستان شماریات دا وایي چې د اباسین تر پله هغه پټ چې راوځي تر دې د کاله 110 میلیونه کیوبیک فیټ اوبه وځي درېیمه کال کړه دغه دپاره 110 میلیون ایکړ فیټ دا انسان په ذهن کې نه راځي یو کیوبیک فیټ مځکه تاسو زمیندار خلک یاست چې پر یوه جریب باندې یو فوټ پوله وکړې د اوبو یې ډکې دا یو فوټ دی دا یو کیوبیک فوټ دی یو جریب مځکه چې د یوه فوټ دیوال پر دغه پوله وکړې د اوبو یې ډکې دا یو کیوبیک فوټ اوبه دي د دغه سوري د زما استاد د اسلام آباد پل دی 110 میلیون 110 لکه واره 110 لکه واره دا اوبه راوځي بیش یې وکړئ ول په دې کې به 50% د پنجاب په سل کې به 50% د پنجاب 18 به د سند دي پاته 12 یې داسې تقسیم کې چې 8.5 برخې به تر قیامته پورې د پښتونخوا وطن 8.5 برخې او 3.5 به د بلوڅ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه موږ لیوني نه پاګلان یو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دا تقسیم نه مني دا تقسیم غلط دی دا تقسیم ناروا دی دا د زور دی البته وچ انکار به هغه وخت کوو چې زموږ عالمان موږ ته دا ښوونه وکړي چې د دنیا قوانین څه دي چې په اسانۍ څو حق لري اوسنۍ څو حق لري دا په دنیا کې نه دي سوي چې د دریا پر غاړه به په سلګونو میله خلک ولاړي زه اوس هم تجویز کوم ګنډپور صاحب یې اوري که زموږ په اوبو کې ګنجایش شته چې راکړي دي 8.5 ساعت په دې کې که دا زموږ
د خوشحالګړ څخه د ښی اړخ چې دی که پر دې باندې یو نهر جوړ سي دا مځکې به آبادې سي دا زموږ روغ آبادي به ورسي د پاکستان دپاره به هم خیر سي زموږ دپاره به هم خیر سي کنې پر دواړو غاړو جوړېدلی سي نهرونه چې دا د خپل وطن آباد کړو خپلې اوبه په خپلو مځکو ولګوو ځنګلونه ستا دي اوبه ستا دي کاڼې ستا دي خواري ستا ده عزیزه موږ دا سوال تا له راوړی دی بیا موږ وږي ولې یو بیا موږ نهر ولې یو بیا زموږ کام مسافر ولې دی دغه سوال موږ تا له راوړی دی چې د دې جواب راکړه ماته چې ستا دا وخت اویا لکه انسانان اویا لکان کلونو راسي سعودي تا آباد کی فلانا تا آباد کی کراچی تا آباد کی بل تا آباد کی د څه نوم درکړي پټان سودخور پټان اجرتي قاتل پټان هیروین فروش پټان فلانا هلکه خدای دې غر کړه د خدای نه شرمېږي چې زه هیروین فروش یم زه قاتل یم زه غل یم بیا تا زه د خپلې ښځې چوکیدار څه لګولی زه هیروین فروش یم قاتل یم ډاکو یم پلانا یم بیا ستا پر کور زه چوکیدار ولي یم ستا پر خور زه چوکیدار ولي یم ستا پر لور چوکیدار ولي یم چل به نه کوئ موږ پاکستان ساتل غواړو په ایمانداري ساتل غواړو دا زموږ د جماعت اسلامي سي صاحب ناست دی ته ضمانت سه دا زموږ پخوانی آی جي صاحب دا دې ضمانت سي موږ پاکستان ساتل غواړو لیکن په یوه شرط په پاکستان کې به د پښتانه مور هم د غونې حق لري لکه د بل مور د پښتانه خور به هم د غونې حق لري لکه بل خور د پښتانه لور به هم د غونې حق راز در قیامت یې سره چلو هغه ورته आर्मी चीफ ویل पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद हमेशा के लिए जिंदाबाद तब होगा कि دلته د آئین باشي دلته انصاف وي ټول اقوام د خپل حقوق دلته د زورور پر کمزوري زور نه وي دلته د یوې فرقې پر بلې فرقې باندې دغه نه وي دلته ډنډماري نه وي او کدای چې د دنیا دپاره به هر څه وي دا نه ده بده خبره دا نه ده بده خبره چې یو پښتون چوکیدار وي هېڅ بده خبره نه ده دا نه ده بده خبره چې یو پښتون د چا مزدوري د چا ډریوري دا نه ده بده خبره چې پښتون یو ځای څپلۍ پارې شي دا بده خبره ده چې ته به خامخا څپلۍ پارې شي دا بده خبره ده چې ته به خامخا چوکیدار یې دا بده خبره ده چې ته به خامخا دا پاکستان صوابی ولا کې منی ودیم نه زه ولا کوم منم چې حلالې ولا کوم منم چې حلالې ستا مور زما در مور ښکلې ده معافي غواړم ستا خور زما در خور تقواداره ده ستا پلار زما د پلار ښه مسلمان دی ستا پلار زما د پلار ښه منډه کولی شي ستا پلار زما د پلار ښه ډز کولی شي دا به څه چې ته به بادار یې زه به غلام یم دارنګه نه ده پاکستان چلوو موږ به برابر یو هر کام به د خپل وطن د وسایلو مالک هر کام به د خپل وطن خود به پاکستان ته هم ورکوو پاکستان ملک چلوو به یو برخه به ما ته را پرېږدې دومره برخه به را پرېږدې چې زه د خپل مسافر راولم دا چې سعودي کې هوایي اډې جوړوي چې په سوات کې جوړ کړي چې دا په کویت کې خولې کاږي چې په بنیر کې جوړ کړي اوبه ستا مځکه ستا پلانا ستا تا زه په مخه کړی یم او اوس بیا بله راوره کړې ده کنځل یم کوي جنګ هم کوي دا اوس د دهشتګردۍ په معنا چې کوم کار روان دی موږ د دهشتګردۍ ملګري نه یو موږ د دهشتګردۍ د هر شکل مخالف یو نو دا نه د دهشتګردي چې د 8 فروری په الکشن کې د توپک په زور ته ورغلې ګرد الکشن دې پر دا بله غاړه واړاوه 25 کروڑه انسانان پاکستانیان دي د صحیح ووټه محروم کړل او پر کښېناستې و زه وزیر اعلی یم وزیر اعظم یم دوستان محمد خان عاشقي صاحب دا وینا تاسو وکتله په صوابۍ کې او ولسي جرګې ته یې کړې ده د محمد خان عاشقي صاحب له دغو خبرو سره زما خپل نظر سل په سله کې ورسره موافق یا چا خپل نظر ده څوک به ورسره اختلافات لري څوک به ورسره موافقت لري خو زه په دغه خبرو کې له محمد خان عاشقي سره سل په سله کې موافق یم یقیني په کار هم داسې ده لکه محمد خان عاشقي صاحب په وینا باندې یعنې موږ پاکستان چلول غواړو خرابول یې نه غواړو ګورئ ما تاسو ته ویلی چې پښتون ډېر امن پسند قوم د شرارتي نه ده داسې چا نړۍ ته بد معرفي کړی ده د هغو کمزورتیا ده
پښتانه له پاکستان سره په یوه خبره باندې په یو څو شرایطو سره لار وړل غواړي او مخته تګ کول غواړي. لکه محمود خان اسیکزي صاحب سي وویل مثلا چې څومره حقوق د پنجاب د پښتون به هغومره غواړي، چې څومره د تعلیم په باب باندې و پنجاب ته توجه ورکول کېږي داسې به د پښتنو سیمې ته هم ورکول کېږي، چې څومره وسایل دي او د دغو وسایلو ګټه و پنجاب ته رسیږي دومره به د پښتونخوا ته هم رسیږي، یعنې د پښتون وطن ته به هم رسیږي. او څومره چې د پنجاب ولس په پاکستان کې په هر برخه کې حق لري، یا په تعلیم کې یا په انتخاباتو کې یا مثلا داسې په لوبو کې په هر څه کې داسې به د پښتون هر بچی د پښتون هر ولس هر وګړی به حق لري بیا پاکستان چلیدلی شي. د پاکستان کې چې څومره پښتانه څومره مصریان څومره ولس دي د پښتون دا ټول پاکستان سره ګډ ژوند کول غواړي، ځکه چې په دې خاوره یې قرباني ورکړې او دا د دوی خپله خاوره ده، هېڅوک یې له دې څخه نشي شړلی. او دغسې مثلا که د پښتنو وسایل راواخلي، یقیني د پښتونخوا وطن د پښتون وطن کې وسایل معدنیات تر نورو مثلا یا پنجاب یا سیند که وګورئ تر هغه پرته زیات دي، خو بدبختانه چې پر هغو باندې دی خپله مثلا اختیار نه لري. پښتون داسې هم نه غواړي چې زما په مځکه کې کومره وسایل دي دا ټول میم زبر ما ټولې دي، ما داسې نه. مثلا چې څومره وسایل ته باسې دا وړه، خو په دغو کې ما ته خپل پرسنټ په دغو کې ما ته خپله حصه راکوه چې زه خپل وطن ورباندې آباد کړم. داسې نو هم نه کېږي چې زما د وطن وسایل دي او لی د دې څخه ځي 500,000 کیلومتره هاخوا ته چې مثلا پنجاب ته هغه ورباندې آبادیږي او زما خلک چې د هغه فقر ته مجبور دي، زما خلک نورو وطنو ته د مسافرۍ لپاره مجبور دي او زما په علاقه کې هیڅ داسې نسته، نه اوبه شته، نه ګیس شته، نه بجلي شته. راوځي زما له علاقې، لیکن زه ورباندې اختیار نه لرم، زه ورباندې وسا نه یم، زه ورباندې مثلا ما ته په هغه ځای کې سهولیت نسته. نو د محمود خان اسیکزي صاحب په وینا سره یقیني فکر هم داسې ده که پاکستان ریاست غواړي چې پاکستان نور هم پر مخ باندې ولاړ شي او قومونه یې سره یو شي، متحد شي د بل په مقابل کې، نو داسې لار به مختاره کوي. که چیرې دا رنګه نه کړل شي نو بیا به دا پر څلورو لارو باندې ویشل کېږي. لکه موږ او تاسو یې اوس فلحاله وینو چې هندوستان پاکستان ته د جګړې اخطار ورکوي، پښتانه ټول شاته دي. یو هم د پخوا په شان ته مثلا و هندوستان ته هغه دمکۍ هغه اخطار نه ورکوي لکه پخوا چې یې ورکول، ځکه چې پښتنو ته معلومه چې په دغه هیواد کې پښتنو ته هغه حقوق نه ورکول کېږي کوم چې نورو مثلا قومونو ته. بیا په خاصه توګه پنجابي ته چې کوم حقوق ورکول کېږي پښتون ته نه ورکول کېږي، نو دا وطن د پنجابي ده. جګړه چې هندوستان کوي نو دی د ورسره وکړي، نو لہذا په دې جګړه کې موږ ځان نه ښکېل کوو.